مخی اصول لمخارجو بیان شو چې اصول لمخارجو درې دي: حلق، لسان او شفتین. و دغه اصولنا اول اصل بیانیږي چې هغه ته حلق وایي. حلق دا په درې حصو باندې تقسیم دي: اقصای حلق، وسط حلق او ادنای حلق. اقصای حلق د مرۍ هغه حصې ته وایي چې کومه اخیری حصه را سینې طرف ته نږدې، او وسط حلق د مرۍ منځ ته وایي، او ادنای حلق د مرۍ هغه حصې ته وایي چې کومه خولې طرف ته نږدې ده. نو په دې کې اوس اول نمبر مخرج د اصولو د مخارجو نه هغه بیانېږي، او د عامو مخارجو نه بیا دویم نمبر مخرج حسابېږي چې هغه اقصای حلق دی. د دې نه 2 حروف ادا کېږي: حمزه او ها، چې د فرا او د سبویه په نسبت باندې د دې ځای نه الف هم ادا کېږي. چې کله د یو حرف مخرج معلومول غواړي چې دا حرف د کوم ځای نه ادا کېږي، نو طریقه به دا چې دغه حرف راوالي دا به ساکن کی، او د دې نه مخکې به حمزه راوړي، په حمزه به حرکات جاری کی. لکه مثلا زه د حمزه مخرج معلومول غواړم، نو د دې نه مخکې بله حمزه ولګوه، ا چې کوم ځای کې اواز بند شي دغه مخرج. دغه رنګې اه او اوه. ورپسې دریم نمبر مخرج چې دی هغه وسط حلق دی. د دې نه عین او حا ادا کېږي بغیر ټکو والا، لکه ا اع، او دارنګ اح اح او اح. ورپسې دریم نمبر مخرج چې دی د حلق د دریم هغه څه شی دی؟ ادنای حلق دی. دریم نمبر مخرج د حلق چې دی هغه ادنای حلق دی. ادنای حلق د مرۍ هغه حصه چې خولې طرف ته نږدې دی، 2 حروف ادا کېږي: غین او خا. دې شپږ واړه حروف ته حروف حلقي او حروف اظهار وایي. حلقي ورته د مخرج په لحاظ څه وایي چې دا د حروف حلق، دا حروف حلق د څه نه ادا کېږي؟ حلق نه ادا کېږي. او حروف اظهار ورته د احکامو په لحاظ څه وایي چې د نون ساکین او تنوین نه بعد کله دا حروف واقع شي، بیا به کې اظهار کېږي. اوس یو سوال دا کېدی شي څه وجه ده چې دا حروف حلقي مقدم کړه په حروف لساني او شفوي باندې؟ جواب دا دی چې حروف جوړیږي د اواز نه، او اواز د سا نه جوړیږي، او سا د پړپوس نه راخیږي. اول مرور یعنی تیرېدلې په حلق باندې کېږي، نو دا سا ته نږدې و. د دې وجه نه حروف حلقي په لساني او شفوي باندې مخکې بیان کړی شو. نو اوس وروسته چې د کوم مخارج راځي د دې تعلق د ژبې سره دی، او ژبه هغه شی دی چې موږ او تاسې ټول پېژنو چې عام طور سره د ذوي الروح په اشیاو په خوله کې دا شته. خو کمال د نطق چې دی الله انسان له ورکړی دی چې انسان په دې باندې خبرې کوي، او نور داسې مرغۍ یا ځینې اشیا هم کله کله خبرې کولی شي، خو خاصه د خبرو او د قدرت دا چې انسان ته الله ورکړی ده. نو دا ژبه د انسان په خوله کې داسې پرته ده. د پاس حصې ته ظهور اللسان وایي، او لاندې حصې ته بطن اللسان وایي. د بطن اللسان تعلق د مخارجو سره نشته، او د ظهور اللسان تعلق هغه د مخارجو سره دی. بیا د ژبې یسر ته رأس اللسان وایي، او بیخ ته اقصاء اللسان وایي. او دا طرفونه چې کوم دي، نو خي طرف ته حافة الیمنا، او ګس طرف ته حافة الیسرا وایي. او د سر نه دننه چې کوم ځای دی دې ته ظهر خاصه وایي، چې دا ظهر خاصه مخکې ده د وسط لسان نه، یعنې د ژبې من ته وسط لسان وایي،
ورپسې ظاهر خاص سره او بیا رأس اللسان دی. بیا دا کومه چې حافه بیانه شوه دا حافه په دوه قسمه ده. یو طرف اللسان چې کوم د مخامخ درې غاښونو برابر د ژبې سر سره دا ځای راځي دی د طرف اللسان وایي، او کومه چې دې نه اخوا دې ته حافة اللسان وایي. بیا حافة اللسان کې د ظواهر غاښ نه اخوا چې کوم ده نو دې ته اقصا د حافې وایي، او ظواهر غاښ سره برابر چې کومه حصه ده دې ته ادنا د حافې وایي. خو په لنډو تعبیراتو کې دا په شپږ قسمه ده: اقصاء اللسان، وسط اللسان، ظهر اللسان او رأس اللسان، طرف اللسان او حافة اللسان. حافة اللسان بیا ډبل حصې ته وایي. نو د دې نه وروسته چې بیا کوم مخارج بیانېږي د هغه تعلق د دې اقصاء اللسان سره دی. لکه ورپسې مخرج د قاف دی. هر کله چې اقصاء اللسان د بره لحاظ څه ولګي د هغې مخامخ تعلق سره د دې نه قاف ادا کېږي. لکه اقصاء اللسان بر اوچت شي، او ورپسې متصل مخرج هغه د کاف دی. د قاف د مخرج نه لږ خولې طرف ته مایل دا مخرج د سره د کاف. لکه دې دواړو حروفو ته حروف لهاتیه او لهاویه وایي، ځکه چې دا د لحاد نه ادا کېږي، او لحاد هغه ځوړندې غوښې ته وایي چې هغه په چت د خولې کې ځوړنده ده، نرمه غوښه ده، او دې ته لسان صغیر هم وایي، او پښتانه عام طور سره دې ته القی جبی وایي. دې دواړو حروفو ته حروف لهاتیه او لهاویه وایي. بیا قاف چې د کوم ځای نه ادا کېږي پکې هغه ته علصمه وایي، او کاف چې د کوم ځای نه ادا کېږي هغه ته عقده وایي. نو قاف علصمي او کاف عقدي. نو په ارقامو د حروفو کې دواړو حروفو نوم څه شو؟ حروف لهاتیه او لهاویه. چې لها تعریف داسې دی: هي لحمة مشتبكة بآخر اللسان بأعلى الحنجرة والحلق من أقصى سقف الفم.